دا RS-28 سارمټ د نړۍ تر ټولو قوي او اوږد واټن ویشتونکی انټر کنټیننټل بیلسټیک میزایل دی چې کولی شي د ځمکې په هر کونج کې له 30 دقیقو څخه په کم وخت کې اهداف په نښه کړي. په یو وخت کې له 10 څخه تر 14 پورې اټومي سرګلولې له ځان سره وړلی شي. نوموړی میزایل چې د جاپان پر هیروشیما ښار له غورځول شوي لیټل بوای بم څخه 50 چنده قوي دی. د نوموړي میزایل بې ساري چټکتیا د نوموړي د قوت اصلي راز دی. که غواړئ چې د نوموړي میزایل په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ او له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. RS-28 سارمټ ICBM چې د شیطان 2 یا سټان 2 په نوم پیژندل کیږي د روسیې د ستراتیژیکو وسلو په زیرمو کې یوه ویرونکې وسله ده. دا په 2023 میلادي کال په سپټمبر کې د نړۍ تر ټولو اوږد واټن ویشتونکو توغندیو په سیستم کې خدمت ته داخله شوه. نوموړی اوږدوالی 15.3 متره او پلنوالی یا قطر یې 3 مترو ته رسیږي چې د یو عادي یا نارمل انسان په پرتله باندې څو چنده لوړ معلومیږي. دغه میزایل د ځمکې لاندې سایلوزونو او متحرکه وسایطو کې د ځای پر ځای کېدو وړتیا لري او هر وخت لانچ کولو یا توغولو ته چمتو وي. خو د دې لانچ کول ساده کار نه دی بلکې توغول یې له تر ټولو لوړې کچې څخه پیلیږي چیرته چې ولسمشر او پوځي مشران د ستراتیژیکو ناستو پر بنسټ د توغولو پریکړه کوي. کله چې پریکړه وشي یو انکریپټډ کوډ لانچ کنټرول سنټر ته لیږل کیږي او دغه انکریپټډ کوډ بیا ویریفیکیشن یا تصدیق ته اړتیا لري. د توغولو مرکز افسران دا امر ترلاسه کوي او د خوندي کوډونو له لارې یې ویریفای کوي. دواړه کوډونه باید یو ډول وي ترڅو نوره پروسه مخته لاړه شي. وروسته د هدف موقعیتونه یا ټارګټونه د توغندي د لارښوونې سیستم یا ګایډنس سیستم کې داخلیږي. دا سیستم هدف ته د رسیدو لپاره غوره د الوتنې مسیر یا بیسټ فلایټ پیث محاسبه کوي. بیا دوه نور افسران خپلې کیلۍ د توغولو کانسول ته داخلوي او په یو وخت کې دواړه تاووي. دا کار توغندی مسلح کولو او توغولو ته چمتو کوي. سیستم یو وروستی چیک ترسره کوي. کله چې سیستم خپل وروستی چیک ترسره کړي او هر څه سم وي یو له افسرانو څخه سور د توغولو تڼۍ فشاروي چې اتومات توغولو لړۍ پیلیږي. په اصل کې د توغندي ګایډنس سیستم یا د لارښوونې سیستم د دماغ حیثیت لري. دا د توغندي حرکت کنټرولوي، ټاکل شوې الوتنه تعقیبوي او اړینې کومندې لیږي ترڅو هدف ته سم ورسیږي. نو په همدې اساس د لارښوونې سیستم د میزایل د عملیاتو لپاره خورا مهم دی. په لومړي پړاو